بسم الله الرحمن الرحیم. د ټیک ټاک ټولو لیدونکو او اوریدونکو خاص کر افغان کډوالو ته دا کوم د څو موسمه څخه چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شروع شوې ده، موږ هم نوی ویډیو کلیپ جاري کړی دی او موږ هم دا خبره کړې ځکه حالات لا تر اوسه پورې نامعلومه دي. خو ځینې د ټیک ټاک باندې اکثره د خیبر پښتونخوا څخه ځینې کسان د خپل پیج د مشروطیت لپاره خبرې کوي چې کارډونه دي، شناخت کارډونه دي، فلانه ده پستانه ده. وګوره، یو خبره دا ده چې تر اوسه پورې هېڅ یوه خبره نه ده سوې، نه تر اوسه پورې د کارډو د جوړېدو خبره سوې، نه یې سیاسي یا ژړ کارډونه بدلېږي او نه د شنو کارډو خبره سوې. دا هغه ټیم بدلېږي، هغه ټیم اوس ولې د دې زموږ د کارډو برخلیک معلومېږي چې کله د پاکستان نوی حکومت جوړ شي، انتخابات وشي، هغه او یونیسیار سره کښېني، بیا په دې اړوند باندې فیصله وکړي چې زموږ مستقبل به څنګه وي. نو اوس دا کوم خلک چې ویډیو کلیپونه جوړوي یا کوم ویډیو کلیپونه کوي، هغو ته هم پکار دا ده چې د پاکستان محکمې یا په د خیبر پښتونخوا په هایکور په دغه کې چې کوم دوی اپیلونه کړي دي، هغه بالکل پر ځای ده. خو زموږ د کډوالو مسله هلته لیدلی شي چې کله یونیسیار IOM او حکومت پاکستان نوی حکومت چې جوړ شو سره کښېني، بیا به زموږ د افغان کډوالو مستقبل معلومېږي. او دا کوم چې د ACC کارډو خبرې کېږي یا د شنو کارډو خبرې کېږي، تر اوسه پورې یو شی نشته. دا خبرې چې دي صرف افواوې دي. مننه.